د نظري زده کړې څخه د عملي زده کړې د بدلون په موخه د هلمند پوهنتون د فزیک د څانګې محصلینو د یادې څانګې د استادانو په ملتیا د لښکرګاه ښار ته 3 نمبر برېښنا سټیشن څخه لیدنه وکړه. د یاد سټیشن ټولې تخنیکي برخې په پوره توګه محصلینو ته د انجینر عزت الله له لوري ور وپېژندل شوې. د کابل ښار ځینې اوسېدونکي وایي له دې سره چې نوي چاپ شوي بانکنوټونه بازار ته عرضه شوي دي، خو لا هم بازارونو کې راکړه ورکړه کې زړې پیسې استفاده کېږي. دوی له مرکزي بانک څخه غواړي چې د بازارونو څخه د زړو بانکنوټونو په راټولولو کې ډېره هڅه وکړي. بل خوا د سرپرست حکومت چارواکي وایي چې د هیواد له بازارونو د زړو پیسو د راټولولو لپاره نوي پیسې چاپ شوي دي. د سرپرست حکومت ویان زیاتوي چې نوي چاپ شوي پیسې دې ته په پام بازار ته وړاندې کېږي چې انفلاسیون رامنځته نه شي او په بازارونو کې د افغاني ارزښت ته زیان ونه رسوي. د افغانستان د سرپرست حکومت ویان ولي چې پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې شوې دي. د سرپرست حکومت ویان زیاتوي چې پاکستاني چارواکو په دغه خبرو کې ژمنه کړې چې افغان کډوال ونه ځورول شي. له پاکستاني چارواکو سره په داسې حال کې خبرې شوې چې په وروستیو اونیو کې له افغان کډوالو سره د دغه هیواد پولیسو د بد چلن او نیولو راپور نه خپاره شوی دی. اخوا د پاکستان په کراچي ښار کې د سرپرست حکومت کونسل وایي چې د دغه کونسلګرۍ د هڅو په پایله کې تر 200 زیات افغان کډوال له بنده خوشي شوي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د افغان کونسلګرۍ د معلوماتو له مخې په وروستیو یوې میاشت کې تر 100,000 زیات افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له دروازې اړول شوي دي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال د ګرځندوی نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې د سرپرست حکومت پر راتګ سره 4,200 بهرنیو سیلانیانو د هیواد له تاریخي سیمو او طبیعي ښکلاګانو څخه لیدنه کړې او دغه شمېر ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې یاد وزارت د کرنې وزارت سره یو ځای پر یوه طرحه کار کوي چې له مخې به په بند امیر کې سیلانیانو ته د اسانتیاو برابرولو په موخه د لومړي ځل لپاره 80 میلیونه افغانۍ پانګونه وشي. د عراق په شمالي ښار حمدیه کې د واده په مراسمو کې اورلګیدنه رامنځته شوې ده چې تر دې مهاله پکښې د 115 کسانو د مړینې او 200 کسانو د ټپي کېدو خبر تایید شوی دی. دغه اورلګیدنه تېره شپه رامنځته شوې او د سر د زیان تر څنګ یې مالي زیانونه هم اړولي دي. حمدیانه ښار کې سیمه ییز چارواکو ویلي دي چې پیښه کې ټپي شوي کسان د عراق بېلابېلو روغتونونو ته لېږدول شوي دي او دا مهال تر درملنې لاندې دي. روغتیایي چارواکو ویلي دي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی او له همدې امله ممکن د مړو په شمېر کې زیاتوالی راسي. په ورته وخت کې د روغتیا وزارت ویلي چې د ټپیانو د چټکې درملنې لپاره اضافي امبولانسونه او پرسونل سیمې ته لېږدول شوی دی. د عراق لومړي وزیر ټولو اړوندو ادارو ته امر کړی چې د ټپیانو درملنې ته پر وخت رسېدنه وکړي او له زیانمنو کسانو سره مرسته وکړي.